امرالله صالح ویلي که طالبان زما دغه یو شرط ومني هر څه منم. سلام، وخت بخیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. افغانستان د مخکینی حکومت د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي که اسلامي امارت ټولپوښتنې ته غاړه کیږدي چمتو دی چې مشروعیت یې ومني او له وسلوال مقاومت څخه لاس واخلي. امرالله صالح د بی بی سی هارټ ټاک سره په مرکه کې ویلي چې د اسلامي امارت پر وړاندې خپل وسلوال مقاومت څخه لاس اخلي، خو په دې شرط چې د ټولپوښتنې لپاره یو میکانیزم رامنځته شي. نوموړي زیاته کړې که ټولپوښتنه کې اسلامي امارت بریالی شو نو مشروعیت به یې ټول ومني، خو هغې ډلې ته چې د توطیې له لارې واک ته رسېدلي هېڅ کله به تسلیم نشم. نوموړي همداراز ویلي چې لویدیځ باید افغانستان کې د یو مشروع حکومت د رامنځته کولو لپاره مرسته وکړي. افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره امرالله صالح پنجشیر ته لاړ او هلته یې له احمد مسعود سره یو ځای د اسلامي امارت پر وړاندې مقاومت پیل کړ. د راپورونو له مخې نوموړی بیا یوه میاشت وروسته له پنجشیره تاجکستان ته لاړ. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.